سلامونه او نیکې هیلې د هیله ټیک آنلاین اکاډمي درنو څارونکو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم زه وین کی آر پریس کوم، وین ورډ لیکم، انټر ورته وایم، د ورډ پروګرام راته پرانستل کېږي. دلته ځم بلینک ډاکومنټ برخې ته او په تیر درس کې مو تر انزرټ ټیبه پورې مکمل لوستي وو. که چیرې په کوم ځای باندې نوی پوه شوي نو هیله ده له سره د دغه کورس لړۍ تعقیب کړئ، انشاءالله زده به یې کوئ. او بیا هم که چیرې کوم څه ستونزه وه یا کومه برخه پاتې وه تاسو پرې پوه شوي نه اوسئ، کولی شئ په کومنټ کې موږ ته وګوته کړئ او بېرته به یې تاسو ته په راتلونکي درسونو کې په پام کې ونیسئ او تر تکرار به یې کوو. راځو د ډرا ټیب ته. ډرا ټیب چې په اکثرو ورژنونو کې د مایکروسافټ آفیس کې نشته دی، بالخصوص ورډ کې، نو په دې ورژن کې چې راغلی دلته وګورئ ډرا څه کار کوي، دا لکه پینټ کې چې موږ کار کوو همغه شکل تقریبا کار کوي. راځو ډرا کې څه کار کوي، رسمونه مثلا وباسو. دلته کولی شئ د دغې څوکې سره وباسئ، دلته شیپونه هم لري، کولی شئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ، نور شیپونه انتخاب کړئ، ورسره خپله رنګ آمیزي وکړئ. دغې څوکې سره که چیرې کار کوئ د سره هم راتلی شي، دلته رنګونه انتخابوی شئ. په دغې څوکې سره ته وګورئ هر یو ځان ته شیپ لري، او په دغې څوکې سره چې د هایلایټر په شکل ده، دا هم کولی شئ دلته انتخاب یې کړئ چې شي کې ورباندې رنګونه خطونه کرښې وکاږئ. او بل دغه پنسل پاک دی، هر څوک پوهېږي چې څه کار کوي، بیرته کرښې پاکې، مثلا په دې کرښې باندې کلیک کوم، په دې هم کلیک کوم، دا کرښې مې بیرته پاک کړئ، کنټرول زیډ ورته وایم چې دی بیرته راشي. او بل څه کار کوي، سلیکټ برخه ده، سلیکټ مثلا په دې کلیک کوم، دا سلیکټ شو، په دې کلیک کوم، دغه رسامي سلیکټ شوه، په دې باندې کلیک کوم، دغه برخه سلیکټ شوه، همداراز په چارې یو دا وکړو. او دا هم د سلیکشن برخه ده چې کوم شیپ چې تاسو انتخاب کړئ همغه شی کوي تاسو ته انتخابوي یا سلیکټ کوي. دلته وګورئ دغه دوه شیپونه سلیکټ شو، یا که چیرې مثلا په دې شیپ باندې کلیک وکړئ، دا وګورئ دلته چې کوو شیپ موږ سلیکټ کړه، نو دا د سلیکټ برخه ده. او تر دې وروسته دلته end to math او end to shapes برخې دي، دا څه کار کوي، دلته راځو بیرته دا ټول پاکوم، end to math ته راځم، دا څه کار کوي، دلته راځي یعنی ته دلته ریاضي په شکل لکه مارکر په ذریعه یا کوم پن په ذریعه ته په سکرین باندې لیکل کوي، مثلا زه ورته یم چې دلته راته ولیکه 2 جمع x مربع په دغه شکل ته انزرټ مستقیمه توګه ماته دغه څه شو فورمول داته دلته درج کړل شو. که چیرې تاسې دلته د انزرټ له لارې په دې برخه کې د ایکویشن له لارې نشئ کولی دغه فورمولونه پیدا کړئ یا رامنځته کړئ، نو لنډه لاره چې ده په ډرا کې چې راشئ end to math دلته کولی شئ څه وکړئ، خپل فورمول بندي دغه ترسره کړئ، مثلا جمع په دې شکل شو چې پای غوندې ویل کېږي، منفي مثلا 3 پر 1 x مربع. دلته وګورئ چې خپله لیکم هغه راځي ته انزرټ وایم، په مستقیمه توګه دلته رامنځته کېږي. نو که چیرې تاسې د ریاضي لپاره کوم چپټر برابروئ، کارخانګي لیکئ یا کوم نوټ لیکئ، هر څه چې وي کولی شئ له دې لارې په اسانه توګه فورمول رامنځته کړئ او ولیکئ. ډرایینګ کنوس دا څه کار کوي، دا دې لپاره استفادهیږي چې تاسې مثلا څه کوئ، متن لیکئ او غواړئ د متن په منځ کې ستاسو لپاره چې وي د ډرایینګ لپاره یوه برخه شتون ولري. دلته وګورئ ډرایینګ کنوس باندې کلیک وکړ، نو دلته په دې برخه کې موږ لیکل نشو کولی. وګورئ کوم ځای کې ډرا کنوس چې کړی و هغه بلینک پاتې کېږي. دلته وګورئ مثلا زه چې لیکم دا وګورئ دا متن لاندې ولیکل شو، ولې دلته ځکه ډرا کنورټس ما اچولي په دې کې مثلا زه یا فورمول اچوم یا ریورسوي کوم هر څه چې کوم دلته اچوم او دې نه څخه استفاده کوم. نو ډرا کنورټس د دې لپاره استعمالیږي چې د خپل ډرایینګ یا د رسمولو لپاره هغه سپیس یا فضا او څه پکې رامنځته کړي او پکې پاتې کې څو پکې ترې استفاده وکړي. او د دې ترڅنګ انک ریپلی دا څه کار کوي، مثلا زه دلته راځم د یو څه داسې رسموم
بیا راځم داسې رسموم، بیا راځم مثلا په دغه شکل رسامیان یو شي کومه، راځم دلته مثلا کوم فرمول هم جوړومه، یا مثلا خو هر څه وي یو فرمول مثلا که غواړو جوړ یې کړو. په دغه شکل یو فرمول ما رامنځته کړ که هر څه وي، موږ مقصد دغه د ډرایینګ ډسپلی برخه باندې کار کول دي. دلته راځم انک ریپلی باندې کار کومه. دا وګورئ په د ویډیو په شکل کوم رسمونه چې ما ویستي هغه ټول دلته بیرته راته شو کېږي. که چېرې تاسې ټچ سکرین والا کمپیوټر ولرئ او په هغه کې تاسې ورډ استعمال کړئ، نو کولی شئ مثلا کومه رسامي تاسې هنر ولرئ، کولی شئ رسامي یې کړئ مکمل. کله چې انک ریپلی باندې کلیک کوئ د ویډیو په شکل تاسو ته درښیي. دلته وګورئ دا بیرته پلی کومه، په دغه شکل انک ریپلی شو دا راته. بیا راځم دلته مثلا نور کارونه هم پکې کومه، دې ته وایم مثلا په دغه شکل یا په همدې شکل دا شو. بیا انک ریپلی ورته یم. ګورئ مکمله رسامي کومه پروسه چې ما پکې کړې ده هغه دلته راته د ویډیو په شکل وښوده. نو کولی شو له دې لارې هم ویډیو دې څخه وکړو. نو دا وه د ډرا برخه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. دومره سخته نه ده، څومره چې پکې کار وکړئ لا نور شیان پکې زده کولی شئ. نو په راتلونکي درس کې به د ډیزاین برخه شروع کوم، داسې لی آوټ او مخ پر وړاندې به ځو. نو دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.